بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پښتنو ورونو، غنی خان باندې د پویدو د پاره د ټول نه لازمی خبره دا ده کنه چې مونږه غنی خان شاعري وګورو. لکه مونږه عموما پښتنو ورونو دغه پسند د سندرغاړو نه اوریدلی سيزونه او بیا په هغې باندې فیصلې کوي چې لکه څوک وایي نه دا غنی خان چې دی دا کافر دی، څوک وایي دا ملحد دی، څوک وایي دا نه دا صوفي دی، څوک وایي صوفي نه دی او بل قسم نمونه یادوي وایي هغه دی سبجیکټیو ایډیالیزم او داسې قسم څیزونه پکې یادوي. هر څه کیدی شي خو د کتلو دپاره لکه د پوهېدو دپاره کتل ضروري دي. لکه څوک چې وایي غنی خان الله نه مني هغه دې دا وګوري کعبه جوړه ابراهیم له زه جوړ کړی یم الله. وایه څوک لوی شو چت شو وایه ای مولا صفای وي چې زه الله جوړ کړی یم. او سره د دې د انسان د روح هغه عظمت هم بیان کو چې د انسان د زړه چې دی د کعبې نه زیات محترم دی ځکه چې دا الله پاک د دې خالق دی. د دې نه پس چې وڅوک وایي چې نه غنی خان الله نه مني جو هغه به بیا دا نه کتلی که نه. ښه نور هم که څوک ملګري بیا هم مطالعه کول غواړي او خپل علم سیوا کول غواړي او غواړي چې د غنی خان په هر لفظ او په هر خیال باندې پوه شي نو داسې خو لکه 100% خو داسې نشي کیدی که نه. د هغې وجه دا ده چې خو شاعر و د هغه خپل کیفیات و هغه به پکې داسې خپل ذاتي داسې تجربې لیکلي چې هغه به مونږ چېرته نه یې ایکسپیرینس کړي په خپل ژوند کې، مونږ به نه یې لیدلي، نه به د نورو لیکوالانو نو ټول خو پې نشو پوهېدی. خو بیا هم که په مکمل فکر یې مونږ پوهېدل غواړو چې دا کتابونه دي دا زه تاسو ته ښیم. دا عمر خیام ځکه چې مونږ ټولو ته پته ده چې د غنی خان عمر خیام څومره خوښ دی. رباعیات عمر خیام دا په اردو کې دي. مجبوري زمونږ د پښتنو مسله دا ده چې پښتو کې چا دومره کار نه دی کړی که نه چې دا کار ټول به پښتو کې شوی نو دا به اوس مونږ په پښتو کې کتو نو زیات خلک پوهېدو. نو دا رباعیات عمر خیام دا د مولانا جلال الدین رومي مکمل د روح په باره کې د هغه چې کومه فلسفه ده د هغه په مثنوي کې نو هغه ته دې ډاکټر خلیف عبدالحکیم راجمع کړې ده په دې کتاب کې. لږ مشکل دی خو لکه څوک یې کتل غواړي. ښه منصور خو مشهور اتل دی که نه د عشق اتل دی او ډېر شاعران یادوي بلکې بیشتر بلکې داسې شاعر به راغلی نه چېرته په مشرق کې چې هغه به منصور نه یاد کړی شراب او ساقي او دا به یې نه یاد کړي. نو دا کتاب دی محمد اکرام چغتایي صاحب د دې مرتبه په دې کې مختلف مقالې دي د منصور په باره کې او د منصور شاعري پکې هم ده. شمس تبریز نو شمس تبریز خو خپله شاعري نه ده کړې د هغه شاعري خو ټوله رومي صاحب مولانا جلال الدین رومي لیکلی که نه. نو په دې کې هغه د تصوف هغه بنیادي شاعري د کوم ځای نه چې تصوف صوفیانه کلام راوتی دی د هغې کې په دې شته او بل د شمس صاحب قصې پکې هم دي او شاعري پکې هم ده. نو چې دا بنده وګوري ترجمه ورسره ده نو څه نه څه به د تصوف په شاعرۍ پوه شي که نه. نور دا مولانا جلال الدین رومي صاحب مثنوي دې سره اردو ترجمه هم ده. قاضي سجاد حسین صاحب مترجم دی د دې او په دې کې ډېر زبردست حکایات او بهترینه شاعري ده چې دا بنده وګوري نو علم کې به اضافه وشي که نه او په غني خان پوهېدل به هم اسان شي. تشبیهات رومي څوک د رومي صاحب شاعري نشي کتی جو هغه دې په دا کتابونه وګوري دا هم ډاکټر خلیف عبدالحکیم صاحب لیکلی دی. دا پښتو روایت کتل خو به لازمي که نه
دا رحمان بابا چې دی دا د ټولو بابا دی د مختصر شان دیوان دی په هغې کې هر څه دي هر څه او هم پکې معاشرتي شاعري ده او هم پکې غنایه شاعري ده او هم پکې صوفیانه کلام دی نو دا د ټولو استاز دی داسې په پښتو کې به داسې شاعر نه چې به د رحمان بابا نه پس پیدا شي هغه به د رحمان بابا نه فیض نه اوچت کړی که نه غني خانوم په هغو کې شامل دی ډېر شعرونه داسې دي انشاءالله زه به یې چېرته پیش کړم چې لکه د رحمان بابا هغه فکر دی هغه دلته هم شته ښه د غني خان په کلیاتو کې هم شته حافظ ځکه چې حافظ د شراب او د ساقي او د رند کم چې د غني خان مشهورې استعارې دي د مستۍ د دې شاعر دی حافظ نو دا به دی به هم کتل غواړي دا دم سجاد حسین صاحب مترجم کړی دی نوره شاعري بنیادی لکه هر عظیم شاعر چې یي که نه نو هغه بل عظیم شاعر خامخا کتلی لکه دا د عظیم شاعر نښه د دی به ټولو ګریټس به د سټډي کړي نو کیدی نشي چې غني خان شیکسپیر نه کتلی شیکسپیر ډرامې به هم کتلي او ځکه چې ډېر عظیم مفکر فلسفي دی که نه خو د هغه د سانټس چې دي 154 154 یو سل او 450 سانټس دي په دې کې د هغه مکمل فلسفه ده او د هغه کتاب محل والا دغه دی نو په دې کې ورسره لکه بل سایډ ته لږ وضاحت او سیمپل انګلیش ومي که نه کم ملګري کتی شي دا وه شاعري وس فلسفه نو فلسفه هم ټوله نشو کتی که نه بل ها شی فلسفه ده بنده باول کم ګوري خو لکه زما په نیز یو ماډرن ریډر فلسفي ریډر هغه چې رسل وګوري او اسپیشلی د کتاب د هسټري اف ویسټرن فلسفي دا په اردو کې هم شته نو ډېر د فلسفې په ډېرو خبرو به پوه هم شي ځکه چې د رسل چې دی د اسلوب ډېر مزیدار دی خلک متاثره کوي او بیا به یو ځل افسوس وکړم چې پښتنو په دې کې کار نه دی کړی په دې کې کار کول پکار دي چې دا وکتلی شي داستان فلسفه دا خو په اصل په انګلیش کې دا ډېر ښکلی کتاب دی ویل ډیورنټ لیکلی دی سټوري اف فلسفي دا اردو ترجمه ده دا ډېر بهترین یو کتاب دی بل دا هغه د فلسفې هغه پیچیده دقیق شان الفاظ هغه پکې هم نشته دا سیمپل کې لیکلي دي شاعرۍ کې مې دا هېر شو جان کیټس نو د جان کیټس خپله شاعري ډېر ښه ده خو دا کتاب مال والا چې دی دوی والا هغه سلیکټډ نه په سلیکټډ کې بیا د دغه اوډ ټو نایټینګل او اوډ ټو ګریشین آرنو هغه ډېر مزیدار نظمونه چې دي که نه هغه یې راجمع کړي دي او بیا یې د هغې ایکسپلینیشنز کړي دي نو دا چې څوک وګوري که نه نو نه صرف به د کیټس په فکر باندې پوه شي بلکې دا به هم وویني چې د غني خان کیټس څومره خوښ دی ځکه اکثر چې د غني خان دا مختلف اوازونه کوي که نه لکه د مرغو اوازونه او د دې فطرت د نظارو کې هغه کیټس هم دغه شان چل کوي څنګه چې غني خان کوي نور څه فلسفې کې بنیادی مسائل قاضي قیصر الاسلام دا ډېر ګران کتاب دی دا چې څو بنده ول ښه ډیپ سټډي په فلسفه کې نه کړي که نه دا کتاب دا ډېر بنیادی کتاب دی کم ملګري هم په فلسفه کې څه نه څه پوهه حاصلول غواړي نو دا د هغوی دپاره بهترین کتاب دی تاریخ فلسفه مغرب قدیم یونان سے عهد جدید تک قاضي قیصر الاسلام لیکلی دی او په دې کې بل کمال دا دی که نه چې کم د اردو کم الفاظ چې د فلسفې دپاره لکه دلته ترکیبونه دي که نه لکه پوسټ ماډرنیزم ته وایي مابعد جدیدیت نو دا په دې کتاب کې ورسره په بریکټ کې یا په فوټ نوټ کې د انګلیش هغه ورډ هم لیکلی نو بنده چې دا وګوري که نه نو بیا به د رسل په دې کتاب باندې به هم بیا پوهېدی شي ځکه چې هغه الفاظ چې دي هغه به پېژني ښه
لکه دومره کړاو ته ضرورت نشته. زه دا ویل غواړم که نه چې د یو شاعر په فکر د پوهېدو دپاره چې د هغه شاعري بار 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 وکتلی شي په شاعر څوک داسې یو ځل نه پوهېږي. دا خلک وګوري بیا یې وګوري 4-5 کاله 10 کاله 15 کاله دا کتاب سر ته پروتي او دی چې په جذباتو کې یو ګوري او که نه نو هله بنده بیا په دې باندې پوه شي. ښه نو انشاءالله په دې کې دا یو نظم دی په دې پلوشو کې. عجیبه دا یارانه د په فراق مینېدل دي راشه وګوره لیلا د نه کور نه استانه. دا ډېر بهترین نظم دی. انشاءالله د دې تشریح به درته بل ځل پیش کومه. ښه والسلام.